د اذان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. تر ټولو لومړی خبر مو د افغانستان او چین د اړیکو په اړه ده. د هیواد د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد نن په خپل کاري دفتر کې د چین د بهرنیو چارو وزارت له استازي یو شایونګ سره وکتل. د چین د بهرنیو چارو ځانګړي استازي د دفاع سرپرست وزیر سره په دې لیدنه کې د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا په اړه ګټورې خبرې کړې دي. بلخوا د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغان سوداګرو ته د چین د ویزو ورکړه په نورمال ډول روانه ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد وایي هڅه کوي چې لا ډیرو افغان سوداګرو ته د چین ویزې واخلي. له همدې کبله د ټولو اسناد راټول شوي او تر کار لاندې دي. همدارنګه چین غواړي د افغانستان وچې میوې واردې کړي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان، هند او ترکیې ته د خپلو سفرونو معلومات د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره شریک کړل. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپاره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شایینګ په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره وکتل. امیر خان متقي له چینایي لوري وغوښتل چې چین ته د افغانستان د صادراتو لپاره زمیني سازي وکړي. د چین ځانګړي استازي وویل چې افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو کار کوي. د په سیمه کې د خپلو وروستیو سفرونو په ترڅ کې د افغانستان په باب د لیوالتیا په اړه د بهرنیو چارو وزارت ته هر اړخیز معلومات ورکړل. یو شایینګ زیاته کړه چې چین په پام کې لري پر جلغوزیو سربیره د افغانستان نورې وچې او تازه میوې چین ته ولېږدول شي او له دې لارې د افغانستان ملي اقتصاد سره مرسته وشي. په وروستیو کې د افغانستان او چین ترمنځ اړیکې پراخې شوې دي. د چین او افغانستان ترمنځ د اړیکو پراختیا اړتیا ده. د هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپل کار په دفتر کې نن د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي او په کابل کې د چین له سفیر سره کتلي. د پخواني ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د چین او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار شوی ده او پر دې بحثونه شوي چې څنګه د دوه اړخونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پراخې شي. پخواني ولسمشر له افغانستان سره د چین له همکاریو مننه کړې ده او د دغو همکاریو د لا پراختیا غوښتنه یې کړې ده. د چین د ګمرکاتو د عمومي ادارې شمیرنې ښیي چې د روان کال په جولای کې د دې هیواد د صادراتو عمومي ارزښت 332 میلیارده او 960 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیدلی چې دغه رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 18% زیات شوی ده او له تمې څخه پورته یې وده کړې ده. د صادراتو په ډیرېدو سره په همدې میاشت کې د چین د بهرنۍ سوداګرۍ مثبت توازن 101 میلیارد او 260 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیدلی چې دغه رقم د تاریخ په همدې موده کې نوی ریکارډ جوړ کړی ده. مالیې وزارت د شوکانو پر صادراتو ګمرکي تعرفه 20% لوړه کړې ده. د مالیې وزارت د شوکانو پر صادراتو ګمرکي تعرفه 15% ته لوړه کړې. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست په دې تړاو خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې بهر ته د صادرېدونکو غیر پروسس شوي کاڼو د هر ټن ګمرکي تعرفه چې پخوا یوازې 15% وه تر دې وروسته 15% ته لوړه شوې ده. د دې پریکړې پر بنسټ د پروسس شوي یا پوډر شوي شوکانو د هر ټن ګمرکي تعرفه 10% ټاکل شوې. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی ریاست د تعرفې کمیټې د پریکړې له مخې د سرب نیمه قیمتي ډبرو ګمرکي تعرفه هم له 2.5% څخه 20% ته لوړه شوې ده. سرچینه وایي چې دا پریکړه د روان کال د وږي له 14 نیټې وروسته د پلي کېدو وړ ده. د افغانستان په زابل ولایت کې د توري بند ډیزاین بشپړ شوی ده. زابل ولایت کې د توري بند ډیزاین د اوبو انرژي وزارت د انجینرانو لخوا بشپړ شوی ده. د اوبو انرژي وزارت رهبري د دې وزارت مسلکي کدرونو ته د قدر په سترګه ګوري او د وزارت د انجینرانو لخوا د یاد بند ډیزاین ترسره کول د هیواد په کدرونو باندې د اوبو انرژي وزارت د رهبري د باور څرګندونه کوي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د هیواد د ټولو بندونو ډیزاین د بهرنیو هیوادونو د انجینرانو لخوا په ډیرو مالي لګښتونو ترسره کېده. یاد انجینر صاحبان د ملا عبداللطیف منصور لخوا وستایل شول او په ډالو هم ونازول شول.
د اذان نیوز قدرمن لیدونکو مننه چې تر دې دمه وئ راسره. هیله ده زموږ چینل در سره وڅارئ. مننه.